نو اوس راځو د وریبلز په اړه چې نور کوم معلومات پاتې دي هغه به په دې ویډیو کې بحث باندې وکړو. لومړی خبره او لومړی موضوع چې هغه ریفرنس وریبلونه دي. ریفرنس وریبلونه داسې وریبلونه دي چې یو د بل ادرس په ځان کې سټور کوي تر څو یو د بل په ویلیو کې چینجز راولي یا یو د بل ویلیو اکسس کړي. لکه زه وریبل لرم لکه بیس وریبل او دې ته زه یو string assign کوم او دلته لیکم چې this is base variable. نو اوس د بیس وریبل زه غواړم ریفرنس یو بل وریبل ته assign کوم تر څو د بیس وریبل ویلیو او ټول معلومات زه وکولی سي په هغه وریبل کې اکسس کوم. نو دې ته لیکم ریفرنس var. نو دلته د end علامه په مرسته سره زه کولی سوی د بیس وریبل ادرس راواخلم ولیکم چې بیس د دې علامې په مرسته باندې د ریفرنس راخیستل کیږي او ریفرنس وریبل ته اساین کیږي. نو اوس زه ریفرنس وریبل ایکو کوم او ګورم چې په دې کې څه دي. لیکم ریفرنس. ګورو چې د ریفرنس وریبل په ایکو کولو سره مو ته ولیکل سو this is base variable. دا ځکه چې د ریفرنس وریبل اوس مکمل اکسس لري بیس وریبل ته. یعنی اوس موږ کولی سوی د ریفرنس وریبل په مرسته سره بیس وریبل کې تغیرات هم راولو. لکه زه ولیکم ریفرنس وریبل کې ریفرنس وریبل ته اساین که 4 یعنی بیخي مکمل بدل که په یو انټیجر وریبل باندې. راځو ریفرنس وریبل هم ګورو او وروسته به بیس وریبل هم وګورو. صفحه ریفرش کوم ګورو چې مو ته 4 ولیکل سول او که چیرې زه دلته ولیکم بیس او بیا صفحه ریفرش کوم نو ګورو چې ویلیو کې تغیر نه راځي. یعنی ریفرنس وریبل اوس د ریفرنس وریبل په مرسته موږ کولی سئ مکمل تغیرات د ده کې راولو. نو د ریفرنس وریبل د استعمال ځای داسې حالتو کې چې موږ غواړو د یو فنکشن ته ور پاس کړو او په هغه کې تغیر راسي او د ده په ویلیو کې هم تغیر راسي. نو داسې حالتو کې موږ کولی سئ ریفرنس وریبل استعمال کړو.